نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه دوه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی پاکستان ته لاړ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی پاکستان هیواد ته په سفر روان شو او ټاکل شوی هلته د اسلامي همکاریو سازمان په ځانګړې غونډه کې ګډون وکړي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن خبریالانو ته ویل چې په یاده ناسته کې به د افغانستان پر حالاتو تفصیلي خبرې وشي نوموړي همدارنګه ویل چې د لومړی ځل دی چې د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو ځانګړې ناسته کیږي او په دې ناسته کې به له اسلامي هیوادونو غوښتل شي چې کابل ته راشي او خپل دفترونه پرانیزي نوموړي ویل په ناسته کې به د اسلامي هیوادونو له استازو سره پر سیاسي اقتصادي او بشري مرستو په اړه خبرې وشي د همدارنګه زیاته کړه چې د اسلامي امارات سرپرست حکومت په هڅه کې دی چې د اسلامي همکاریو سازمان له غړو هیوادونو سره دوستانه اړیکې جوړې کړي او تمه یې وښوده چې یاده ناسته به د افغانستان لپاره ګټوره ثابته شي او ازبکستان د بلخ هوایي ډګر د رغولو چارې پیلوي د ازبکستان تخنیکي متخصصینو یوه ډله د مزار شریف د هوایي ډګر د تجهیزاتو د ترمیم لپاره دغه ښار ته تللې ده د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ارګشي پرون ویل چې د تخنیکي متخصصینو دا ډله به د روان 2022 کال په لومړیو کې خپل کار بشپړ کړي دا مرسته د دې څرګندونه کوي چې ازبکستان غواړي له طالبانو سره په ارتباط کې وي ازبکستان د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره هم دا منلې ده چې د ترمز بندر له لارې افغانستان ته مرستې واستوي د ملګرو ملتونو د ادارې په تیره یوه اونۍ کې نږدې 100 ټنه بشري مرستې په ترمز کې یوه لوژستیکي مرکز ته انتقال کړي دي لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره